په جرمني کې دوه افغان ډیپلوماتان له دندو لاس اخیستو ته اړ شوي. په برلین کې د افغانستان سفیر یما یاري او په بن کې جنرال کنسل سید لطف الله سادات له خپلو دندو استعفا کړې ده. یما یاري په یو بیان کې ویلي چې د اصولو له مخې به اداري چارې خپلو همکارانو ته وسپاري او سادات ویلي چې دا پریکړه یې د کوربه هیواد په غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د ماشومانو خوارځواکي پراخېدونکې ده. د یونیسف د راپور له مخې د روان کال په سپټمبر کې په افغانستان کې له 1 میلیون زیات ماشومان د خوارځواکۍ د تشخیص لپاره معاینه شوي دي. د سږ کال د معلوماتو پر بنسټ 343 زره ماشومان چې له شدیدې خوارځواکۍ سره مخ دي د درملنې لپاره روغتونونو ته وړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د نفوس صندوق وایي د افغانستان په کلیوالو سیمو کې د ژمي په موسم کې د ښځو روغتیايي خدماتو ته لاسرسی کم شوی دی. یاد صندوق د استرالیا په ملاتړ سږ کال 2.4 میلیونه افغانانو ته چې 80 سلنه یې ښځې دي حیاتي خدمات وړاندې کړي دي. اروپایي اتحادیه پر ایران هغه بندیزونه زیاتوي چې د روسیې په ملاتړ یې د اوکراین پر ضد د جګړې له امله لګول شوي دي. دغه بندیزونه د توغندیو او بې پیلوټه الوتکو جوړولو لپاره د برخو پر صادراتو، د ایران د اسلامي جمهوریت د بیړۍ چلونې کرښې او یو شمېر نورو ادارو او اشخاصو باندې متمرکز دي.